په هلمند ولایت کې اماراتي ادارو د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو راپور ولس ته د یوې معلوماتي غونډې په ترڅ کې ورکړ. یاده غونډه د لښکرګاه ښاروالۍ ریاست له لوري د ښاري خبرو اترو تر عنوان لاندې جوړه شوې وه چې پکې د هلمند ولایت د 10 اماراتي ادارو ریاستونو استازو ګډون کړی و. د غونډې پر مهال د هلمند ولایت والي مولوي امان الدین منصور وویل چې د ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د درامیان بند جوړولو چارې عملاً پیل شوې دي. نوموړي زیاته کړه هڅه روانه ده چې د فرهاد بند لپاره هم بودیجه ځانګړې شي څو د دغه بند جوړولو چارې په راتلونکي کال کې پیل شي. انشاءالله په سنګین کې بل استنادي دیوالونه ممکن لرو چې په روډ کې هغه جوړ شي دغه خلک ته د تاوانونه وژغوروي او داسې انشاءالله هغه د درمیان بند اوس کار عملا شروع دی چې تاسو د دې شاهد یاست او انشاءالله زموږ کوشش هم دا دی چې د فرهاد بند لپاره یو څه بودیجه پیدا وکړو. انشاءالله د هغه هم کار کوشش کوو په دې کال کې شروع کوو او بل ورځ چې اخوندزاده صاحب د اوبو انرژي وزیر صاحب چې راغلی و زه هغه سره د نوزاد ته تللی وم بیا ما هغه ته د هغه نه ډېر غوښتنه وکړل په کلک سره چې بلخوا د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ وایند مولوي نصیر احمد مهاجر وویل چې د تیرو 2 میاشتو په موده کې د ولایت امنیتي ځواکونو په بېلابېلو ولسوالیو او سیمو کې 295 تنه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان نیولي او اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلي دي. د هغه په وینا په یاده موده کې په هلمند ولایت کې 142 جنایي پیښې ثبت شوې چې په تړاو یې 204 تنه مظنونین نیول شوي دي. نوموړي همداراز وویل چې په همدې موده کې 15 تنه مسلحانه او 2 تنه نور د غلا په تور نیول شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو له لوري په تیرو 2 میاشتو کې 2 میله مختلف نوع اسلحې زرګونه پیره د سپکو او درنو اسلحو مرمۍ نیول شوي دي. د هلمند امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د منصوبینو له لوري په بېلابېلو قضیو کې 83 تنه مظنونین نیول شوي دي. 1,090 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان د درملنې په موخه روغتیایي مرکز ته لېږدول شوي او په یاده موده کې 190 تنه په نشهیي توکو روږدي کسان تر بشپړې درملنې وروسته خپلو کورنیو ته رخصت شوي دي. همدارنګه د پوهنې ریاست استازي مفتي عبدالله فضلي وویل چې د هلمند ولایت د پوهنې ریاست تر چتر لاندې 2442 بابا ښوونیز مرکزونه فعال دي چې له دې ډلې څخه باندې 2000 دیني مدارس او پاتې نور د عصري علومو تعلیمي مرکزونه دي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه ښوونیزو مرکزونو کې نږدې 4 لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. د هغه په وینا د پوهنې ریاست له لوري د راستنېدونکو کډوالو لپاره هم 80 بابا ښوونیز کورسونه د ولایت په بېلابېلو سیمو کې فعاله شوي دي چې دا مهال شاوخوا 4000 کډوال زده کوونکي پکې زده کړې کوي. همدا ډول موږ تېر کال د یتیمانو بېوزله او مجاهدینو شاګردانو د کورنیو د شاګردانو 1500 تنه په وړیا ډول په خصوصي تعلیمي مراکزو ته معرفي کړي دي چې هغه په موږ ډول باندې هغو ته تدریس وشي او هغو ته تعلیم و تربیه ورکول شي. همدا ډول په تېر کال کې موږ 2,440,650 ته کتابونه توزیع کړي دي مکاتبو او مدارسو ته. دا په داس حال کې دی چې تر دې وړاندې هم د هلمند ولایت د ځایي ادارو له لوري د ولس سره د اړیکو د پیاوړتیا او د ادارو د فعالیتونو د روڼتیا په موخه ورته معلوماتي ناستې ترسره شوي دي. یاده ناسته په دې موخه جوړه شوې وه څو ولس د امنیت، پراختیایي پروژو، پوهنې او نورو عامه خدماتو په برخه کې د حکومتي ادارو له کړنو او پلانونو څخه خبر شي.